نوې اپډیټ چې ستاسو ته باید ډېر زیات خوند درکړي. کوم یو اپډیټ دی ټول معلومات په دغه ویډیو کې ختمونې خپلو دوستانو سره شریکه کوي. هغه یو اپډیټ چې ستاسو ته ډېره زیاته اسانتیا کړه په دغې اپډیټ کې. نو دغه اپډیټ کوم یو دی او ټول اول خو موږ ځو کروم ته. نو ګورئ د دې لپاره به ستاسو موبایل کې دلته کې به تاسو په خپل موبایل کې ګوګل یا کروم ته راشئ. نو چې څنګه تاسو په خپل موبایل کې ګوګل یا کروم کلیک کړئ دلته کې به تاسو د ټول اول په خپل واتساپ کې که چېرې دغه اپډیټ نه وي راغلی نو تاسو به دلته راشئ APK ته. دلته کې به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخیستلو نو ګورئ په دې کې به تاسو ته واتساپ بالکل په بره بټن کې تاسو ته ښکاري واتساپ بیټا. نو تاسو به سمپلي د دې څخه دغه واتساپ بیټا آپشن چې کوم دی دغه یو نو تاسو به سمپلي دغه واتساپ د دې څخه ډاونلوډ کړئ د ټول اول. نو ګورئ کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړو بیا به تاسو راشئ په خپل موبایل کې ستاسو موبایل کې واتساپ چې کوم وي هغې ته به تاسو راشئ. نو ګورئ کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ ته راغلی دلته کې مونږ ګوره دې ته یو لوک ورکړی دی. ما دې ته یو لوک ورکړی و هغه لوک ما آن کړو. د لوک آن کولو وروستو زه راځمه دلته کې یو کس ته زه دلته نه ایمو لکه تصویر لیږمه. ګورئ په دغې دلته کې زه راغلم ګورئ که چېرې زه دلته نه یو تصویر لیږم دلته نه زه دلته یو تصویر لیږم ګورئ دلته نه به زه په دې کیمره بټن باندې کلیک واخلم. کله چې ما په کیمرې بټن باندې کلیک واخیستلو مثال کې طور پر زه دغه یو پکچر ورلیږم دغه یو اسې تصویر دی او دلته کې زه دې پسې لیکنه هم کومه. دلته کې ورپسې زه دغه شانتې کې لیکنه کومه. نو ګورئ ما دې باندې لیکنه وکړه زه دغه دلته نه ورلیږم. نو څنګه ورلیږلی شم په دې باندې ما کلیک وکړو دا ما ورولېږله. نو ګورئ دا ما دې ته ورولېږله دا زه اوس بل کس ته لیږم. اوس تاسو کولی شئ چې دا د بغیر لیکلو هم تاسو ولیږئ. نو ګورئ تاسو به په دې بټن باندې کلیک واخلئ بل کس ته یې لیږئ. نو ګورئ دغه تاسو بل کس ته ولیږلو لیکنې ورڼولو لپاره به تاسو دغه دلته راشئ دغه شانتې کې زه تاسو ته ښیم دغه ورکوټي بټن تاسو ته ښکاري دغه لاندې. نو تاسو به په دې بټن باندې کلیک واخلئ چې ستاسو لیکنه ترېنه ورانه شي. نو په دې بټن باندې به کلیک واخلئ دا به اوس دې ته ورسینډ کړئ. بغیر د لیکنو چې کوم دی موږ دې ته دغه پکچر چې کوم دی دا ورسینډ کړو. نو بالکل په اسانه طریقې سره دغه اپډیټ به تاسو څنګه راولئ دغه اپډیټ به تاسو ته ما طریقه وښودله چې هلته نه به تاسو یو بیټا ورژن ډاونلوډ کړئ. نو تاسو د دې څخه چې کوم دی نوې اپډیټ ترلاسه کولی شئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. حتما یې خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. نورو ښایسته او خوندورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ او زموږ فیسبوک پاڼه فالو کړئ او زموږ اکاونټ در سره لایک کړئ.